دا وایي زما والده ده مور د ډېره زیاته بد اخلاقه ده، مونږ د هغې ډېر احترام کوو، زما د پلار هم ډېره بېعزتي کوي، د هغې د اجازت نه بغیر بهر هم وځي. مونږ له څه کول پکار دي؟ د خپل والدینو ادب او احترام هغه په خپل ځای باندې ټیک دی، الله تاسو له اجر او ثواب درکوي. د هغې بد اخلاقي ده هغه معاملې د الله سره ده، هغه د خاوند د اجازت نه بغیر وځي، هغه معاملې د الله سره ده، په دې ګناهګاري کي او لعنتي کېږي. خو ته به ادب او احترام کې په خپل ځای باندې ښه، البته دونه ده که ته هوښیار نو په طریقې پوهوه. یو جینۍ زما خوښه ده، هغه د بل چا په نکاح کې ده، زه په پټه باندې هغې سره نکاح کولی شم که نه؟ څنګه پردي خان خیراتي کې پردي د هغه په نکاح کې د ستا ورسره نکاح بیا نه کېږي. ښه پوهېږې؟ په خوب کې ماران لیدل څه تعبیر دی، او بل زه چې څنګه خوب وینم هغه شان را سره کېږي، څنګه چې ته سوچ کې که نه هغه شان ته خوب وینې بیا سره هغه شانتي کېږي. الله جل شانو فرمایي انا عند ظن عبدي بي. امام بخاری روایت نقل کړي چې الله وایي چې د بنده د ګمان سره مې څنګه ګمان کې زه سره هغه شان کوم، ته چې په الله څنګه سوچ کې الله هغه شان دی. دویم خوب کې ماران لیدل، ما ته څه پته څنګه مار دی لیدلی، که زیړ مار دی لیدلی نه دا بیماري، که تور مار دی لیدلی نه دا دشمني. ښه الله عالم دی تا څنګه مار لیدلی. سجدې له چې ځو اول به کونډۍ لګو کلاسونه به لګو او که نه دا دواړه ټیک، دا دواړه مذاهب دی. اولنی مذهب دا د جمهور امت دی، د امام ابو حنیفه او د اکثر علماو، چې ته کله سجدې له ځې اول به کونډۍ ولګي بیا به لاسونه ولګي، چې راپاسې اول به لاسونه شود کې بیا به کونډۍ شودي. امام مالک رحمت الله علیه، امام اوزاعي رحمت الله علیه دې خلاف کا. دواړو سره روایات د ابو داود شریف کې کوم روایات کې هغه وسره دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو قولی روایت دی او فعلی روایت دی. فعلی روایت باندې عمل کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او نور ائمه حضرات، او قولی روایت قولی چې کوم روایت دی باغی عمل کې امام مالک او امام اوزاعي رحمهم الله. ادوان طریقې ټیک دي، استا کوم مسلک ته باغی باندې عمل کوا. د اکثر علماء دغه مسلک ته چې هغه اول کونډۍ لګي بیا لاسونه لګي او چرپاسي دی الټا. عربو پس مونږ شاته مونږ کوو، هغې قرآن مجید په لاس کې راغستی، زمونږ مونږ پسې کېږي که نه؟ که ته شافعي المسلک یا نورو مسلکونو والی بیا دې پسې کېږي، که د امام ابو حنیفه په مسلک بیا نه کېږي، ځکه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې په لاس کې قرآن مجید دا چوتول لمانځه په حالت کې دا عمل کثیر دی او دې سره مونږ فاسدېږي. صحیح ده؟ او هغې امام شافعي رحمت الله علیه دې الټه په بل حدیث باندې عمل کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره ځان له دلایل، امام شافعي رحمت الله علیه یا نور ائمه هغه د حضرت زکوان مثال ورکوي چې حضرت عائشې ته د تراویح لمونځ کو قرآن مجید ورسره په لاس کې، او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه وایي چې نه، حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ منع فرمایلی چې تاسو به قرآن مجید په لاس کې په مانځه کې نه نیسئ، ولې دا د یهودیانو عیسایانو کار دی. صحیح ده؟ زه د یونیورسټۍ سټوډنټ یم. زموږ په یونیورسټۍ کې په دې روژه کې جینکو ډېر حل اغستی دی، بې حیایي کوي، زموږ پې نظر لګي آیا دې سره روژه خرابېږي. ته ورته په قسم مه ګوره دې سره روژه نه خرابېږي، والله دې د هغې خلکو په حال رحم وکړي. ښه داسې د امریکې جینکۍ نه دي، خو الله دې په دې خلکو کې انسانیت او سړیتوب راولي چې هغه خپلو بچو ته عقل او سړیتوب او تربیت یې وکړي. او بل دا چې د پلار راله یونیورسټۍ دپاره د فیس پیسې راکوي د سیمسټر، آیا زه د هغه نه سوا پیسې چپه کولی شم که نه شم چپه؟ ناروا او ناجایز دي. ښه یو زنانه وایي چې په تولیه یا لوپټه باندې مخ اوچو نو خوله کې تار راشي یا ریشه پاتې شي، دې سره دې لږه شانتې ریشه یا تار سره روژه ماتېږي، دې سره نه ماتېږي. ما امام رازي رحمت الله علیه په خوب کې ولیدو هغه ګندګي صفا کوله، بې جاروی مال راکړه چې نوره صفایي ته وکړه. دې څه مطلب؟ دا خو د حالاتو خبره ده، پته نه لګي څنګه. عام سړی دا خوب ویني بل مطلب دی، عالم ویني بل مطلب دی، طالب علم ویني بل مطلب دی. الله اعلم. کرکټ ټورنمنټ په دې کې پیسو والا میچ کول جایز دي که ناجایز؟ که تعالی په کرکټ کې څوک انعام درکوي بیا جایز دي، او دا پیسې راټولول او دغه شان د یو بل سره مقابلې کول، که تا وګټو زه به درکوم او که ما وګټو ته به راکې، دغه حرام او ناروا او جواري ده. یوه نیمه توله باندې زکات شته که نشته؟ ځکه دې قیمت خو 52.5 تولې چاندی نه سیوا دی. چاندي جدا سیز دی، سره زر جدا سیز. سره زر چې څو پورې 19 تولو ته نه رسېدلي نو هغې پورې په دې باندې زکات نه وي. پوهېږئ؟ او دغه شان که سره زر هغه د 19 تولو نه چېرته کمي نو بیا ورسره نقد روپۍ پکار دي چې نقد روپۍ دې سره کله راشي نو دا نقد روپۍ د چاندی په حکم کې شي نو ټوله بیا چاندی ته ووړي. پوهېږئ په دې باندې؟ د هغې د وجې بیا که سونه لږه ده که ډېره ده خو بیا په هغې سره راځي، بیا پې زکات راځي. داسې پې زکات نه وي ښه چې صرف سونې په سترګو کې چې دوی چې دې سره روژه نه ماتېږي، بس دی نور به بیا شي.